د ساړه جنگ یعنی جنگ سرد چې په دې جنگ سرد کې د عراق او د ایران جنگ وسو. سردار محمد داود خان باندې کودتا هم وسوله او د افغانستان لومړنی رئیس جمهور چې سردار محمد داود خان په 1452 هجري شمسي په کال کې په 1450 کال کې هغه بیا له قدرت نه ونړول شو چې هغلته بیا هم موږ کولی شو چې عراق له حافظ الامین ببرک کارمل او همداسې نور نو بیا که تاسو غواړئ موږ تاسو د هغو په اړه باندې ویډیو جوړه کړو. تاسو موږ ته دلته په کمنټ کې کولی شئ ووایئ، موږ به تاسو ته ووایو. او که تاسو له خوا نه تاسو خوبانو له خوا نه تاسو چې کله هم هر کله ویډیو ګورئ نو تاسو کولی شئ خپل تلیفون کېږدئ او هغې نه ویډیو وکړئ، موږ ته راولېږئ، موږ به تاسو ته دلته د دوستانو مخ ته به د ویډیو په آخر کې وړاندې کړو. نو موږ تاسو په دې درېیمه ویډیو کې او آخرنی بخش چې د برلین دیوال څنګه وران شو په افغانستان باندې څه تېر شول او داسې نور هېوادونو چې لنډه کتنه پکې څه ده، دا خاص د ساړه جنګ پیل چې له کوم ځای نه شروع و او له کوم ځای باندې تمام شو. نو زه ویډیو ته او دا اپیزود کې موږ تاسو ته وایو چې امریکا د ګورباچوف د دې پلان او پالیسۍ سره ځکه خوشحاله و چې د امریکا غوښتل د اروپا ګډ بازارونه د ناټو په منځ کې اختلاف پیدا شي چې د دواړو نهادونو د امریکا سره په پالیسۍ کې وو. د برلین دیوال د نوامبر په 9 په 1989 میلادي کال کې ړنګ شو چې وروسته بیا د شوروي او آلمان د خبرو اترو په پایله کې د امریکا، فرانسې او برطانیې هم شتون درلود. 2 او 4 د مذاکراتو په نامه یاد شو. شرقي او غربي آلمان سره یو ځای شول، خو ګورباچوف د شرقي اروپا کمونیست هېوادونه چې د وارسا پکټ او تړون یې جوړ کړی و له کنټرول ووتل او یو بل پسې یې د ازادي واخیسته او غرب ډیموکراسي غوره کړه. پولنډ، مجارستان، بلغاریا، چکسلواکیا، رومانیا، بیلاروس، لیتونی، اوکراین، استونی او همدارنګه د قفقاز هېوادونو، ګورجستان، ارمنستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا هېوادونو یو په بل پسې استقلال اعلان کړ. شوروي اتحاد هم د کمونیزم د ایډیالوژي او نظام سره مخه ښه وکړه او لیبرال ډیموکراسي رژیم یې غوره کړ. مورخین په دې اند دي چې د شوروي اتحاد د ړنګېدلو اساسي لامل د نظامي بودیجې او لګښت د نشتون و چې په 1980 میلادي کال کې د ناټو په وړاندې شوروي لپاره بیا د بودیجه اړینه وه. په دې هکله ګورباچوف داسې وویل چې فکر کوم چې موږ سړه جګړه بایلو ده. موږ هر یو لور $10 تریلیون مصرف کړل. دوهم مباحث د دولتونو بهرنی سیاست ستراتیژي. دولتونو د کورنۍ اړتیا، جغرافیې او جیولوژیک موقعیت، د نړیوال نظام د جوړښت او کړنو د اغیزو لاندې راتلل. دریځ نیونه او د خاصو ستراتیژیو طرحه کول د ملي ګټو او موخو د پوره کولو په منظور اختیاروي. بهرنی سیاست او دریځ چې په یو دولت پورې اړه لري تل د بدلون او تحول په حالت کې د هغه څه چې مسلم دی او دا چې په یاد بدلونونه په آرام او تدریجي ډول خو بیا کله په ګړندی شکل صورت نیسي. په سنتي تعریف په اساس یو بېطرفه دولت هغه دولت دی چې د هغه سیاسي استقلال او ارضي تمامیت د یوه ټولنیز توافق په اساسي د سترو قدرتونو لخوا تضمین شوی وي، په دې شرط چې یاد دولت خپل نظامي ځواک د نورو دولتونو پر خلاف ونه کاروي، خو دا چې په دفاعي حالت کې قرار ولري. بېطرفه دولت ته لازمه نه ده چې د یو نظامي اتحاد په زړه ښه کړي او هم باید د نورو هېوادونو لپاره نظامي هدف په واک کې ورنه کړي. د یو دولت حقوق وضعیت د نورو دولتونو په وړاندې د جنګ په مقابل کې د یو بېطرفه دولت باید خپله کړنه د دوو متخاصمو هېوادونو په وړاندې یو واحد تګلاره ولري. یو بېطرفه دولت په خپلو تعهداتو عمل ونه کړي. د دواړو متخاصم هېوادونه حق لري چې د دریم بېطرفه هېواد په وړاندې د خسارې غوښتنه وکړي. ملي قدرت د هغه وړتیا مجموعه ده چې یو سیاسي جغرافیایي واحد د قلمرو کې شتون لري چې عبارت دی له موقعیت، پراخوالی، هوا او اوبه، طبیعي زیرمې، صنعتي وړتیا، انرژي، نفوس، کلنۍ عواید، د ترانسپورت او مواصلاتو لیکې او خطوط، د زده کړې سیستم، روغتیایي اسانتیاوې، مسلح ځواکونه، سیاسي نظام، فرهنګي او ټولنیز کیفیت، د ډیپلوماسي کیفیت او ملي روحیه شامل دی. یو اسلامي سنت دی چې ارشاد یې کړی ده
خپل ځان اولادونه مو په غشي ویشته او د اس په سورلۍ باندې دښمن سره د مقابلې لپاره چمتو کړئ. د بېطرفه وضعیت بعضې شرایط داسې هغه موږ تاسو ته وایو. هغه سیمه چې حکومتونه یې د نورو دولتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي لکه د سویس، اتریش او لاوس بېطرفي. هغه سیمه چې انسانانو څخه خالي وي لکه یو رودخانه. هغه سیمه چې حکومتونه د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوي لکه کشمیر. نو کشمیر موږ هم تاسو ته ویلی چې کشمیر هم که تاسو غواړئ د هغه په اړه باندې ویډیو جوړه کړو، موږ به تاسو ته په راتلونکي کې د هغې باندې ویډیو جوړه کړو. کشمیر په دوه بخشه باندې دی، کشمیر په پاکستان کې هم شته ده او کشمیر په هندوستان کې هم شته ده. خو دلته بیا وایي هندوستان وایي زه غواړم ټول کشمیر ونیسم، پاکستان وایي زه ټول کشمیر ونیسم. او په دې کشمیر باندې هغه وخت لانجه رامنځته شوله کله چې برطانیه له هند نه ووتله او لاړه د خپل هیواد ته ستون شوله. نو هغې وخت بیا دوه هیوادونه رامنځته شول، پاکستان په نامه باندې یو هیواد او بل دی هند هیواد. نو که تاسو غواړئ موږ به تاسو ته د پاکستان په مکمل او مفصل په هغه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو. که تاسو غواړئ موږ ته دلته په کمنټ کې کولی شئ ووایئ. د نړیوالې اصولي له مخې د بېطرفۍ ستراتیژي د الف ډول سیمې په پوره تشریح شوي د سیاسي او حقوقي له نظره مشروعیت ورکوي.